دي زه به واده کوم زما ارمانونه چې اول زما ارمان پوره شي واده نه څوک نه پاتې کېږي ګال ډبل ټیپ کوئ زر ډبل ټیپ کوئ زما خو دا لید بیخي کم دی څنګه چل دی ښه چل دی دا ګورې نه وروره هغې ته چې برج خلیفې خو نه دی ایستلي خو دا ډبل ټیپ دی دا ورته سم صحیح کوي او تاسو هسې نخرې کوئ بس کیسو ته رسدوالي ستا به کله واده زما زه به د مینهوالو نه تپوس وکړم چې دوی څه ووایي چې کله یې وکړه اوس دې نه به تپوس وکړم که نه ویې کتې کله واده وکړم کله واده وکړم کله واده وکړم واده مه کوه مړې چوپ شه په واده شه کې واده مه کوه واده خو بس دی دا چا کړي دي هغو واده اوس کوم ملګرو تاسې ودونه کړي دي خوشحاله یئ زه یم سبا واده مه کوه سپی چیلنج پوره کوي وادونو کیسې به وروسته کوو وادونه دا د مړې خېټې سودا ده اوس دا اوس زر کوئ د دې ټیم سره ډېر زر ختمېږي زر کوئ شابه دا پوره کوي دا واده سره به بیا ګورو 150 ګلونه تاسو نشته زر کوئ شابه 2025 ته لا ډېر ټیم دی زر کوئ لاسو خدای دا پوره کوي نه پوره کوي زموږ د وادونو سره غم شته 10 کاله بعد او څوک وایي چې 2025 کې و 2023 ما د 2024 نو تاسو هم لکه چې جلات خان سره خبره وکړم نیز خان نه زه جلات خان نه کوم زه به دلته دوبۍ کې کوم چې څوک هم وي پاکستان کې نه کوم پاکستان دی کاستان نومی خان وعلیکم سلام 2028 کې ها کوشش اوس اړموږ له لیپټاپ نه راکړي نو ټیمونه بدل دي که نه زه بدل ټیم کې راځم تاسو بدل ټیم کې راځئ د دې د وجې نه سره ټیم خراب دی نور څه وجه نشته زه خپله دا څو ورځې خو زه لا نه یم راغلی نو بس دغه زمونږ لیډ په ځای ولاړ دی خوځیم نه داسې دښمن دي وادونه ته تکړه یې تاسو چې وادونه کړي دي کومې تورې مو کړې چې موږ به واده کوو خو چې ښه رشته راشي په نصیب هم وي الله تعالی دې داري تور سړي پردو کې چې ښه زګې راشي بس ور زګې کې به واده کوو که نه چې کوم زموږ پلار او د مور خوښه وي موږ خو په خپلو خوښې نشو کولی صحیح ذاکر مننه دا مور او پلار هم ژوندي دي زر کوئ شابه زر اولو ته دې تاسو ټول یو بل سره ټایم فکس کړی وي نو موږ سره کله میچ کوي نو ته هم موږ سره ټیم فکس کوه که نه زر کوئ دا سپیډو ته پوره کوئ دا لیډو ته پوره کوئ دا خو بیخي ګوره دا خو ښه خبره نه ده چې دا په مخه دا ګیمونه ګټي دا اوس وګوره ساګر رالو دا چا ها ساګر خلاصې یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته پړانګ دی سوات تاسو دواړه زما سره واده نور کله به دې وي چې دا راشم اډوې صدام مننه بس اوس مریم سره لا راځم نو زه څه وکړم اوس مریم ترتیب بیا به چې دا راشه زه رالم جبران کارګر پوره تاسو خوږې خبرې کوئ مننه بس لکه مطلب چې درانو خلک یې هغې به درنې خبرې چې داسې پک خلک یې هغې به داسې پکې خبرې اویس خان قربان دې شمه ډېر داسې کسان دي چې هغې زه په دې کمنټو هم پېژنم ډېر ښایسته کمنټونه کوي مننه صدام خان باب
کمنټ ورته پیدا لري مشتاق احمد صحیح خبره ده بس هیڅ پیدا نه کوي خو دې پیسې خپل اوقات وښي او بس هېڅ بلاک شي نو کوم داسې ډېرې کمنټې دوی کولی شي یا مننه قربان نشته څوک چې خپل ایډ ورته ورکړي نشته څوک زمری نشته ګیدړانو یو زمری پکې نشته چې راولي یو غټ دغه ګفټ ریپورټر کینګ وعلیکم السلام پته دې نه لګي ولې نه سمي مننه کوم مننه سمي پاگل نعمت الله مننه زره کوئ ټک ټوک مه کوئ میم خو ډېر خوږه نه 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 زاهد فیاض خان ورته په دې دې تکم څوک صحیح کامنټ کوي جان څوک دې دې تکل نعمت الله دې تکاوه مې داري کې چې کامنټ غلط کوي دا سپیډ چیلنج پوره کوي یو ځلولی ریپورټر کې یو ځلوله ناستې دي دلته زمریان ناستې دي دا سړی لرې ستا ته ناستې دوی عزت کمیږي دوی سره چې زما ته څوک سپک کمنټ کوي قسم دی چې بیا به دوی وایي چې موږ داسې دغه ځای کې ناستې دي دې د وجې نه ډایرکټ زه بس توت دی توری کوم دا اوس وګورئ سکرین مات کړو ګورئ سکرین پټ مات کوي ماتې کې چې پرې نه دی ګورئ تاسو د خبرو نه خوندونه اخلو اسماعیل دی ناوړ کیسه یې اسماعیل مانگل اسماعیل مانگل زر شابه لیډ پورا کا شابه دا سپیډ چیلنج کیو تولا سامي مننه کوم سامي او سامي مننو په کمنټونو کې مې زه ټول اورم زر شابه زر باندې څه کېږي ګډ شي آی دغه د موبایل راغلو ماته جن زما د کړکۍ موبایل دا به زه تاله درکړم ها دا د کړکۍ موبایل کینګ پرېږده ګپ لګو صحیح خبره کې نه چې څوک غلط کمنټ کوي بس دغه یو کمنټ دی بل نه صحیح نو داس چل دی دا دلته ماته کینګ ناست دي ټول نه زه خفه کېږم چې زما د ګفټرانو او د ملګرو مخکې څوک غلط کمنټ کوي نوشیر بس دا ګل دی د دغه نه نیولی بس ګل او لږ لیډ ورکړه خو د ګیم نه ګپ پوښتلی مننه وایي ستاسو د ګیم نه وي جبران الله وایي چې ستاسو د ګیم نه وي دا ګپ زیات خوږ دی ښه بس ښه خلک به ښې کمنټې کوي نو داسې خو نه ده ټول خلک عدنان خان تاسو به ګفټونه پیل اخلی په ګوګل کې یا په ټیک ټاک کې د هغې نه اخیستلی شي سیاب مننه نور دا وګوره دا غټ غټ ګفټونه دي پکې اړولی نو دا اوس څه د ګل نه به بس ګل ټک او ټک مونږ مدسم د کور مړي ښکارو یو ګل راولي دا وګورئ ملګرو ګیم بیلم څنګه دې خوا راشي که نه هلئ ځانګړه ډېر دغه دی مننه اسماعیل منګله خو لږ کوشش به دې نه ورکړی وي که نه په وخت به دې ایستلی وي نو بیا به ورپسې اصلني په ورپسې بل شی ایستلی سارګر خو بس دا دغه AK-47 دار ټیم ډک ساتلی و بس نه ګوره یو طرف ته ډانګ دی بل طرف ته پړانګ دی نو خیر دی که نه دا خو خیر دی که نه کله تال درځي کله ما داسې چې زه سره جوړه واچوم نو زه به پکې څنګه ښکارم مریم قسم دې جان ته به داسې ښکلې ښکاري چې ته ناوې شي خو چې زه ناوې شم بیا به څنګه ښکاري هاي دومره خوند به کوي زما هم غټ تندی دی په دې به ټیکه سخت خوند کوي
زما خو داسې مرزادي تندی دی دونه زنه مې دی دونه مرزادي واړه واړه لاسونه مې دي د ټیکه بیا ګول ګول کېښوده سره ختم بیا په کېښوده بس سره هم ختم به شي خلک ډېر دي چا ته چې صحیح ګفټي نه ولیده ته وګوره دې نورو ملګرو نه لږ چل زده کړه اوس چې زه دا لپوټین موبایل والم که نه د هغې نه پس ما نه خوښ کړی دی هغه داسې نه ته نه وي هغه ګول هغه مې خوښه کړې دا چې غوږ به پورې ځي هغه به ځان له اخلم چارګل به اخلي په 3000 روپۍ ده څومره ښکلې ده هغه مشیني ما اخله دی کې یو دی هغه افغانستان والا ښایسته هغه ډېر خوند کوي هغه پتري پتري چې دي ځوړند وي ښایسته ده باندې لګي هغه اخلم که نه او که نه هغه د افغانیانو داسې ښکلې ښکلې لګي وعلیکم سلام زمان څنګه یې اوې شهزاد ما ځان سره جوړه کړې ده د افغانیانو ګوره دلته پې جنډه نه وي زه به یې چوم ټیک ټاک کې جوړوم هغه زما خوښه ده ښه دې وکړه اسماعیل منګل خان مننه زمان مننه دا سپیډ چیلنج ته لکه د مار پوره کوي داسې یو ته مه پوره کوي چې ټک ټوک هم خېږي داسې هغه داسې چې لاړ شي بس مننه زمان دله راغلی دی بس دا خو زما مینهوال دی که نه د ده خلک مینهوال دی دا زما مینهوال دی ښه ما سره خپل اویس ناستې نو اویس چېرته مه ځه هغه زما د موبایل زما د کړکۍ موبایل والا سړی هم درغلی دی کم دی تا د کړکۍ والا کم دی زما د کړکۍ موبایل رالګلی و په ګفټ کې اسماعیل منګل انیس خان سیاب مننه دې کې ورته ووایي مینهوال دې کې ته ووایي څه ګفټ ورته ووایي چې ډېر ورته زیات شي چې دا لږه خفه شي د دې بیا د خولې نه خبره نه راوځي ما سره نو ته به داسې کې چې لکه ته به دا د یعنې کړکۍ موبایل یې بیا انیس خان مننه تhank you ډېره مننه ته داسې وکړه خبره راته کومه د کړکۍ موبایل درته وایم که نه چې ته لکه ستا وادي که نه ته به داسې شراره دا ټایپ جوړه به د داخلي او که نه ته وایې چې ما له بس ساده انصاف او بس سونا دې راته ویروي ته څه وایې ولې اوس دا اوس 2022 دی اوس دې ټایم کې څوک انخاب نه اچوي دا 2022 دی ښکلې لونګ پیراک واخلم په پارلر کې میک اپ کوم دا ستا داسې درنه لګي تا چې وایي چې زه به داسې غریب سړی کوم او دا دی هغه دی داسې کیسې دې کوله اوس وایي چې وایي اوس نو ولې اوس خو هغه ټایم نه دی اوس خو خلک په هوټل کې واده کوي که نه په حال کې به واده کوي نو حال کې به زه ولې زه به د انخاب جوړې کې ځم څه دا خبرې سره د سم اتفاق کوم د جان حال کې څه نه واده کېدم نو خرچې کې نو چې خلک په واده کې ونه کې خرچه او په مړي کې ونه کې نو خلک به دا پیسې ځان سره قبر لوړي زما خو دا وصیت دی ملګرو چې پیسې لګوئ یا په مړي کې لګوئ او یا په ښادۍ کې لګوئ د مړي دپاره چې کله الله تعالی د چا مرګ نه راولي خو زما د پلار او زما د مور وصیت دا دی که نه چې کله ښه اوس لکه زما نیکه مړ و که نه نو مونږ پکې د غوښو دیګون راوړي وو خبرې نو هر څه مونږ راوړي ځکه چې بس دا خو په ژوندونو وي او یا په مردونو وي دا خو بس الله پیدا کړي ژوند داسې دی نو پیسې خو څوک ځان سره وړی نه شي Guys, tape nismanu da gore ke miralo gattalo. Da de plato tomato san gifting card.
مه خانده وایي ولې زه حقیقت خبره دا کوم ورګه زه زه خو ګورم دا دروغ څه نه وایم وویل ولې زه ښه خبره کوم که نه چاکروالی ګوره ما دا سره پیسې چشمه د مریضه ده که چې تر هغې نه څه لګېدلي نه خبره نشته خبره مې درته کوله ویمه ته اوس دا نه غواړې ته خو ډېره غټه خرچه وکړه په 2-3 لکه جوړه اخلو بیا به داسې حال بوک کوو په 2-3 لکه نه ښکلي جوړه چې وي که نه هغه په څو وي بس په 1,00,000 روپۍ به شي ځه 1,00,000 روپۍ ته داسې مسته دي اوس په 1,00,000 د واده د 1 ساعت لپاره جوړه اخلي نه هېڅ تباه نه شي یو خبره ته کوم چې واده م کې یو غریب سړي سره یم کې نو توبه وباسه ظالمې داسې سړی کومه توبه نه تو غټه تو خبره نه کوم یا الله پردې مو ساتي چې کم سړی انسان له عزت ورکوي غټه خبره هغه ده زه خو ګپ لګوم ته مانه سره دا فضول خبرې وباسي زما له خو چل نه راځي خو ته مانه دا خبرې وباسي مخه څه ویلي دي نه ته مانه دا خبرې مه وباسه ما له خو ګورې زه خو پکې غلطېږم نو زه بیا به خلک ما پورې خندا کوي نو زه نه ویم دا خو ما ستا نه ملګرو ما پورې مه خاندې ښه دا هوښیاره دي ځکه ما نه پورا خبرې کوي زر چا به کینګ اف پوسټ نشته دی مینې دا د سوک سپیچ چیلنج هم نه پوره کوي دا چېرته لاړو ته هم الله اوس ګوره دغه اردو کې هم ورته نه هم نشي ورکولی سره اردو واړې سیاستوالې ګلالۍ انټي ما نه خبرې مو بس ما پورې خلک ملګرو ما پورې مه خاندئ زه خو نه پوهېږم نو چې دا پوهېږي نو چې دا اوس ماته لګیا ده زه ورته لګیا یم نه ما خو تا تپوس وکړم ته چې لکه د شپې داسې په کار کې سم دی څه سوچ کې دي څنګه واده به مې څنګه سړي سره خو زموږ هغه سوچونه لا نشته دا سوچ ما لا سره کړی دی نه زموږ قسمت کې نشته زر زه دا سوچ نه کوم تاسو نه راغی ګفټرون ښه دي او هغه مینهوال یې ښه دي هغې ته به ټیپ هم کوي هغې ته کړه دي ستاسو نه قسم دی ولې انیس خان